السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله مند یم چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن کړي اوسي. راځئ نن په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو د خپل کمپیوټر د بیټرۍ یا د خپل لیپټاپ د بیټرۍ اړوند معلومات لاسته راوړو. دغه کار ډیر ساده او په دریو سټیپونو کې ترسره کوو، خو د هر څه نه وړاندې ګرانو او عزتمندو دوستانو که چېرته مو زموږ چینل له ځانه سره نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب او ویډیو یې لایک او شیر کړئ تر څو نور دوستان هم ترېنه خبر شي. راځو د دې لپاره چې موږ د خپل لیپټاپ د بیټرۍ اړوند راپورټ لاسته راوړو. دغه کار په ډیر ساده ډول په دریو سټیپونو کې ترسره کوو. لومړی سټیپ هغه کمانډ پرامپټ چې ده هغه رن از اډمین وهو. په دویم سټیپ کې کوم کمانډ چې د راپورټ د جوړولو په خاطر ده هغه به ورته لیکو، او د هغې څخه وروسته یوه دقیقه تقریبا 15 ثانیې به ورته انتظار وباسو تر څو هغه راپورټ موږ ته چمتو کړي. او د هغې څخه وروسته لارښوون شوي کمپیوټر موږ ته لارښوونه کوي چې تاسې کولی شئ په دغه ځای کې هغه ځای موږ ته مشخص کوي چې تاسې خپل راپورټ له هغه ځای څخه وګورئ. راځو د دې دپاره چې خپلې د لیپټاپ د بیټرۍ اړوند راپورټ جوړ کړو. لومړی command prompt run as admin وهو. دې څخه وروسته ورته هغه کمانډ وهو د کوم کمانډ په واسطه چې موږ کولی شو دغه راپورټ جوړ کړو، چې هغه ده پاور CFG سپیس داشت انرژي. دغلته به ورته 15 ثانیې انتظار وباسو تر څو دغه په مکمل ډول موږ ته دغه راپورټ جوړ په صحیح ډول د HTML فایل کې. دلته یې له موږ سره 11 ایرور، 7 وارنینګ او 19 انفارمیشن یا معلوماتي بستې د خپل زموږ د بیټرۍ اړوند چمتو کړي دي. راځو دلته موږ ته وایي چې تاسې کولی شئ دغه فایل ووینئ په C ډرایو کې وینډوز فولډر سیسټم 32 انرژي ریپورټ .html کې. راځو د دې په خاطر چې دغه اوس موږ وګورو. زه لومړی د C ډرایو ورته خلاصوو، د هغې څخه وروسته وینډوز فولډر سیسټم 32 دلته ورته انرژي داشت ریپورټ زموږ سره هغه فایل دلته کمپیوټر جوړ کړی و او موږ ته هغه راپورټ چمتو کړی ده. دا ده په لومړي قدم کې د پاور افیشنسي ریپورټ ده، او د هغې څخه وروسته انالایز ریزلټ ده. ایرورز چې موږ ته ویلي وو چې یو څه ایرور دي، هغه دلته موږ ته وایي چې دغه ایرور په کوم ځای کې دي یا کومه برخه کې زموږ سره ایرور موجود دي. او د هغې څخه وروسته راځو لاندې همدغسې کوم وارنینګونه چې موږ ته راکول، موږ ته اوس وایي چې تاسې په دغه ځای کې په دغه ساحه کې وارنینګ سره مخ شوي یاست یا تاسې ته وارنینګ درکول کېږي. او د دې څخه وروسته لاندې راځو هلته چې هغه کومه معلوماتي بستې چې د بیټرۍ په اړوند وي هغه دا ده چې څنګه پالیسي لري، کوم پلان سره کار کوي، او د فارورډ پالیسي ویډیو کوالټي ده د بیټرۍ په واسطه، پاور پالیسي، پاور پلان او د بیټرۍ اړوند معلومات دلته له موږ سره دي چې په لومړي کې د بیټرۍ ID ده، مانیفیکچر ده، سیریال نمبر ده، او همدغسې په لاندې ډول لاست رول چارج او همداسې نور د بیټرۍ ټول اړوند معلومات له موږ سره په دغه فایل کې جوړیږي او یا یې موږ ته راکوي د ریپورټ په شکل. نو کولی شئ تاسې هم دغې څخه استفاده وکړئ، ځکه په دې کې د یو بیټرۍ اړوند ټول مهم معلومات موږ سره سټور وي. مننه، هیله مند یم دوستانو چې دغه ویډیو مو ته ورګرځېدلی وسي.